د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 10 آیت څخه اوري يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپل کړو میوه حاضر ومومي که یې ښه کړي وي او که بد. په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاشکې له دنه دا ورځ ډېره لرې وای. الله تاسې له خپله ځانه ویروي او هغه د خپلو بندګانو ډېر زیات خیر غوښتونکی دی. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ای پیغمبره خلکو ته ووایه چې که تاسې په رښتیا د الله سره مینه لرئ نو زما د پیروۍ لاره غوره کړئ. الله به له تاسې سره مینه وکړي او ستاسې خطاوې به در وبخي. هغه ډېر ښه بخښونکی او د رحمت څښتن دی. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ورته ووایه چې د الله او رسول اطاعت ومنئ بیا که هغوی ستا دا بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کېدی چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، د ابراهیم زوجات او د عمران زوجات پر ټولو نړیوالو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره یې غوره کړی. دوی د یوې لړۍ خلکو چې ځینې د ځینو نورو له زوجات نه منځته راغلي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله هغه وخت اورېدل کله چې د عمران ښځې ویل چې زما پروردګار زه دا اولاد چې زما په ګېډه کې دی ستا لپاره نظر کوم هغه به همدا ستا کارونو ته وقف وي. زما دا سوغات قبول کړه ته اورېدونکی او پوهېدونکی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بیا چې کله هغه ماشوم وزیږو نو هغې وویل پروردګاره زما خو لور زیږېدلې ده. په داسې حال کې چې څه چې هغې زیږولي وو الله ورباندې پوره خبر و او هلک د نجلۍ غوندې نه وي. هر څه چې دا ما د هغې نوم مریم ایښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوجات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا
په پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبوله کړه. هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او زکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو. زکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه ناڅه میندل. پوښتنه به یې کوله مریم دا تا ته له کومه راځي؟ هغې به ځواب ورکاو د الله له لورې راغلي دي. د الله چې چاته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. د دې حال په لیدلو زکریا خپل خدای ته دعا وکړه پروردګار په خپل قدرت ماته ښه اولاد په برخه کړه. همدا ته دعا اورېدونکی. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. جواب کې پرښتو ورته غږ وکړ او هغه په دې وخت کې په څلخانه کې په لمانځه ولاړو چې الله تاته د یحیی زیری درکوي. هغه به د الله له لوري دی او فرمان د ریښتینوونکي په توګه راشي. په هغه کې به د سردارۍ او لویۍ نښه وي. پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي. په پیغمبرۍ به سرلوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمېرلی شي. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا وویل زما روزونکی او پالونکی زما به زوی له کومه شي؟ زه خو ډېر زیات سپینګیری شوی یم او زما ښځه شنډه ده. ځواب ورکړی شو همداسې به وشي. د الله چې څه خوښه وي همغسې کوي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عرض یې وکړ څښتنه نو ماته کومه نښه وټاکه. وی فرمایل نښه دا ده چې ته به تر 3 ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړې او یا به یې ونه شې کړی. په دې موده کې خپل رب ډېر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هغه وخت را ورسید چې پرښتې مریم ته راغلی او وی ویل ای مریم الله ته غوره کړې او تا ته سپېڅلتیا دربښلې او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه. د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي ته هم له هغو سره سر ښکته کوونکي اوسه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اے محمد دا پټ خبرونه دي چې مونږ ته د وحي په وسیله وایو. کنا ته خو په هغه وخت کې هلته نوي چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وي چې د هغو پرې جګړه وه.